ښځه او خاوند چې یو ځای کېږي او دا رشته ده، مقصد د هغې دا دی، یو مقصد دا دی چې ژوند کې سکون راشي. سکون د ښځې په ژوند کې، سکون د خاوند په ژوند کې، چې دواړه یو بل ته په ارام شي. خو دلته الله وایي چې لیسکن الیها، د دې دپاره چې ارام وکړي هغې ته. څوک؟ د سړی. بیا دلته دې خبرې ته اشاره چې اصل څوک دی؟ اصل سړی دی. نو ځکه دته اجازت دی چې ته دویم وکړه، دریم وکړه، څلورم وکړه او ښه سکون حاصل کړه. دا اوس د نصیب خبره ده چې هغه یو ستا دپاره غضب ګرځېدلی که نه، نور خو ښځه یي د څه دپاره؟ د سکون دپاره. خو کله سړی په داسې بلا واوړي او په داسې چاښه واوړي چې هغه بیا دغه ارمانونه کوي چې دا یو مې هم نه کړی. هلته پښتو وي او تره تربور دی، نو لکه پرېښودی نه شي، نور پوځ یې راغلی پرېږدي. او کله زنانه غریبه داسې خوارئ چې په نصیب یې داسې خاوند ورسي چې هغه ول هغه ژوند ټول جهنم کړي. نور دا رشته ګوره د جاخو دپاره نه ده، د ښځې او د خاوند، دا د سکون دپاره. ته کور ته ورشي، ته ښځې سره کښېنې، ته ښځې سره کله ګپ ته دمه شي. ښځه چې خاوند وویني او سره خبرې کړي او سره کښېني چې دا دمه شي. لیسکن الیها. نو موږ له هم په کار ده یو خبره ګورې، دا زما او ستا لاس کې ده او د زنانو په لاس کې ده. هغه ده چې موږ داسې کولی شو، دا زموږ په لاس کې ده چې دا ښځه زموږ سره سکون حاصل کړي، او دا د ښځو په لاس کې د څه نه څه چې موږ د هغوی سره سکون حاصل کړو. هغه بیا موږ طریقه جوړولی شو. لکه مثال اوس یو ښځه ده، خاوند یې کور ته راننوتو ستړی دی او دا ورته چې څنګه ورننوتو هغه سلام علیکم و وعلیکم سلام یې ورته وویل، او ورور دی بیا او ته ورسره کښېنه او ته خو یو بس تباه یې کړې، او زوی دې داسې او پلار دې داسې او مور دې داسې او دیوال راوڅڅېد او چت راولېدو والی دی او اوبه نن نه وي. لږ صبر وکړه چې دا سړی کېږي، ډډه ولګوي، ساه والي، لږ څه وخوري، څه وڅکي. دا د هغه جاهلې ښځې طریقه ده چې ته په دروازه چابي تاو کړي او هغه درته دا تقریر شروع کړي، او چې تا نیمه تاو کړې بیا یې راتاو کړي، بیا بل طرف ته راتاو کړي چې سره درځه نه. کور ته سړی څه دپاره ځي چې څه کړو، ته ورشو دا جاکې ته جو. دغه شان ښځه چې کله ستا خواله راشي که نه، نو ته دا سوچ کوه چې ګوره دا ښځه چې تا سره اوسېږي دا دمه سکون او اطمینان حاصلول غواړي، نو ته یې تنګوه مه په مخه. سم د ځان نه د یو نیم سړي د ځان نه سم جج جوړ کړی، ته به چې دا چیف جسټس دی که کم قاضي دی، ټماټر دی ډېر، غوړي دې ور واړوه، اوړه دې اخوا کړو، پلانه یې مړه کړی شه سره ځان نه یې ځکه جوړ کړی خو چې راپاسې کور کې ستا جاخې وي، چې راشي واپس بهر نه ستا جاخې دي. هغه بچي او ښځې دغه ارمان کوي وایي چې د بهر نه د سره بس ورک شوی، ورک شوی څه مطلب چې ښخ شوی. دومره یې دا خلک تنګ کړي دي. ګوره زه بار بار دې ملګرو ته دا وایم، زه یم داسې خوی جوړ کړه که نه چې ته نه یې او خلک په تا پسې خپه وي. ښځه غواړي چې دا سړی دلته ما سره وی، بچي غواړي چې دا سړی دلته وی، مور پلار وایي چې دا بچی زموږ دلته وی، ملګري وایي چې دی زموږ سره وی، مالک وایي چې دا نوکر ما سره وی، نوکر وایي چې دغه مالک زما سره وی، رور وایي چې دا رور ما سره وی، خور وایي چې دی ما سره وی. دې سړی د ځان نه جوړ کړه. دا به هله کېږي چې کله موږ د هر چا د حالاتو مطابق هغوی سره ناسته پاسته کوو. ته دې کې سوچ وکړه چې دې ښځې دا خبره لږ اوږدېږي او فایدهمنه ده، ځکه چې زموږ کورونه ورسره هغه د الله په توفیق سره جوړېږي. ته دې ته سوچ وکړه دې ښځې چې د پلار کور پرېښودی، د ورور یې پرېښودی، او تره او کاکا او نیکه او ټول یې پرېښودي، ستا خوا دغه څه ده راغلی؟ دې جګړو ده راغلي، دې ته راغلي ته تنګې را تنګې، دې ته راغلي ده چې صرف په تا له پراټې او چې پخې او ستا د وروڼو به خدمت کوي. صرف دا دې له راغلي ده دا سکون لټوي، دا غواړي چې زما ژوند په ارام شي، ښایسته ژوند مې، بچي مې، زم داسې
خلکو ته بیا ویلی شم چې زما کور دی زما بچي دي زما خاوند دی د دې خوشحالۍ له راغلی ده دا زما او ستا دې جګړو له نه راغلی ورسېدی پکې نه او خویندو ته موږ دا وایو چې تاسو چې راوستي نو تاسو هم دې له نه یې راوستي ژوند وله لنډ تم کړي خو بیا هم ګورې یو خبره ده زه دې کې د دې زنانو طرف ته ډېر یعنې دې خبره کې زور ورکوم د هغې یو وجه ده وجه دا ده د سړی که دا ښځې تنګوي که نه دا دویمه کوي که دا دویمه نه وي درېیمه که درېیمه نه څلورمه یعنې ده سره بیا هم اختیارات شته بل دا چې دې ښځې ته ویلی شي چې غلي شه بس غلي شوه په څه طریقه به بند خو که جاښه په سړي کې نو بیا ښځه غریبه لاړه تباه برباد شو غلی کولی خو هغه نه شي ځکه چې هغه کمزوري ده او ښځې دپاره دغه اجازت نشته چې بل خاوند وکړي او بل دې وکړي یو لار ده بس یا دوه لارې دي درېیمه نشتي یا خو ژوند تېروه چې څه کوي کوي او دویمه خلع ته والي چې بس ما ازاده کړه نو د ښځې او د خاوند دا رشته د څه دپاره ده ما ته ورځ یو کس دا خبره وکړه یو مجلس و نو موږ دا مسله بیانوله چې دا رشته دې دپاره ده والله دا وایي رسول وسلم دا وایي بعض نور ملګري ناست دې کې یو کس ناست و ډېره عجیبه خبره وکړه ما ته یې وویل زما په ژوند کې دومره جاښې دي دومره جاښې د ښځې سره وایي ما ته نن دا پته ولګېده چې لکه دا رشته دې دپاره دی چې خلک پرې دبه شي زما خو دا سوچ چې لکه دا رشته بس دغه جاښې دي چې زه ښځه مې راوستې ده او زموږ دغه جاښې روانې دي د بعضو خلکو دا ژوند چې سړی ویني سړی ډېر حیران شي الله دې ټولو په حال رحم وکړي